چاچ په دنیا کې جماعت جوړ کو پاغه باندې صرف د الله رضا مقصد و چې الله پر راضي شي، الله دین پې کې او خور شي، الله یاد کې او شي، الله ذکر پې کې او شي. نو الله بات څنګه چې د په دنیا کې خایسته او ښه جماعت جوړ کړی دی، نو مقصد به قیامت په ورځ د په جنت کې کور جوړ کړی شي. ما ذکر دا نقشدار دیوار جونو نقشدار ستنی نقشدار چوکاټونه مې جوړ کړم. نو بهرحال ما محترم معزز د جماعت ډېر لوی اهمیت دی په دین اسلام. جماعت د دین یو مرکز دی چې څومره دعوت د جماعت نه خورېږي بل ځای نه دومره نه خورېږي. ټیک دی مدرسو نه هم خورېږي، خو چې څومره د جماعت نه خورېږي دغومره د مدرسو نه خورېږي. مهم جماعت آبادی په کتاب او سنت باندې دی، قرآن او حدیث باندې دی. په داسې سړو باندې چې الله وایي رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله. الله دا حکم کړی دی چې د الله نوم یاد کړی شي، الله نوم اوچت کړی شي په دې جماعتونو کې. دا به څوک کوي؟ دا هغه خلق کوي لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، چې هغوی نه مشغولوي تجارت خرید فروخت د الله د ذکر نه. کله چې تاسو یو سړی ووینئ چې هغه خیال ساتي د جماعت تګ راتګ کوي جماعت ته، او نور د جماعت کې چې کوم کارونه وارونه یې د هغې خیال ساتي، نو د هغې د ایمان ګواهي ورکوي. وایي تاسو فاشهدوا له بالایمان. او الله سبحانه وتعالی هم فرمایي چې انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر. دا الله جماعتونه هر خلق جوړوي چې د هغوی د الله او رسول باندې او په آخرت باندې ایمان وي.